معزز مسلمانانو ورونو د شعبان المعظم میاشت روانه ده. اوله لسیزه یې تېره سوه. دا یو ډېره زیاته برکتناکه میاشت ده. دا عزتمنه قدردانه میاشت ده. په دې میاشتې کې شب برات راځي چې د 15 شپه ده. دا یو ډېره زیاته مبارکه شپه ده. و زموږ عوام حضرات، خاص کر هغه عوام چې هغه د سوشل میډیا سره تعلق لري، د مختلفو علماو بیانونه اوري، هغه په تشویش کې ولیدلی دي. بار بار زما سره رابطې کوي چې اوس موږ څه وکړو، د چا ډول. بعض حضرات دومره افراط کوي چې هغه په دغه ورځ باندې عبادت کول، ذکر اذکار کول، تلاوت کول، نوافل کول، دا بدعت بولي، العیاذ بالله ګناه هم ورته ویل. او بعض حضرات بیا دومره تفرید کوي د دغه شپې د عبادت دپاره نور داسې اعمال کوي چې هغه زموږ اسلام دې ته هېڅ اجازه نه ورکوي، په بدعات و خرافاتو کې داخل دی. اوس ترمنځ د عوام حضرات په تشویش کوي، خو عوامو ته موږ دا وایو چې الحمدلله زموږ اکابر دیوبند په دې سلسله کې نه د افراط څخه کار اخلي او نه د تفرید څخه کار اخلي. زموږ اکابرین دیوبند د دغه میاشتې د عظمت قایل دي، د دغه میاشتې د فضیلت قایل دي، په دغه میاشتې کې د عبادت کولو چې کوم فضایل دي د دې قایل دي. خو البته د هغه خرافات و بدعات چې بعضه کسان یې کوي په دې شپه باندې، د هغه قایل نه دي. او بعض حضرات په قرآن عظیم الشان کې په دې آیات سره استدلال یې ولري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلة مبارکه. حضرات تابعینو کې حضرت عکرمه رحمه الله چې په هغه ائمة التفسیر کې دی حضرت اصابر کیږي، هغه وایي د لیلة مبارکه څخه د شعبان د میاشتې 15 شپه مراد. قسم بل اړخ ته نور مفسرین دي، حضرت قتاده رحمه الله، حضرت مجاهد رحمه الله، حضرت حسن بصري رحمه الله، هغه د لیلة مبارکه څخه هغه د شپې قدر د شپې قایل. خو البته بل اړخ ته په دې باندې احادیث ته په مختلفو کتابو کې تقریبا د 9 صحابه کرامو څخه د دې په اړه باندې روایتونه نقل شوي دي. قسم صحای سته عموما نه دي راخیستي، خو البته د حضرت علي رضی الله عنه روایت او دغه رقم د نور حضرات صحابه کرامو روایتونه چې تقریبا 10 تعداد رسیږي، انفرادي اکثر کتابو راخیستي. او بل دا چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم. په خیر قرون کې د دې ورځې لمانځل په عبادت باندې، په دې شپه باندې عبادت کول، په دې شپه باندې الله تبارک وتعالی ته زاری کول، دا ثابت دی. حضرت صحابه کرام څخه دا ثابت دی، د تابعینو څخه دا ثابت دی. عائشه رضی الله عنها یو روایت امام ترمذي رحمه الله نقل کړی. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره و، د دې نوبت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په دغه شپه د شپې راکښېنسته، ولاړې د بقیع پر خوا باندې، هلته یې دعا وکړل، واپس رالی په عبادت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشغوله سو. او د دې عبادت کیفیت عائشه رضی الله عنها داسې بیانوي چې ولاړو دومره زیات ودرېدی، د هغه رقم سجده یې ډېره زیاته اوږده سجده وکړه چې موږ پر دې وبېرېدو چې خدای نه خواسته بله خبره خو به نه وي. لهذا بیا حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه دعا وویل: اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. او دغه رقم نور روایتونه په دې سلسله کې شته. خدا د حضرات صحابه څخه د دې شپې عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث څخه دا معلوم دی. که څوم په حدیث په سند کې بحث ته، علما کرام پر دې باندې باقاعده کتابونه لیکلي دي چې داسې روایت چې هغه په سند کې ضعف وي په فضایلو کې په هغه باندې عمل کیږي. حضرت تقي صاحب حفظه الله پر دې باندې باقاعده رساله لیکلې ده. نو لهذا دا مبارکه شپه ده، په دې کې باید انسانان عبادت وکړي، په دې کې انسانان باید د الله تبارک وتعالی لوري ته متوجه سي. او په دغه شپه کې د الله د لوري بعض روایات داسې راځي چې د انسانانو د ژوند او د مرګ نیټه هم دلته
الله تبارک وتعالی دوباره نوي کوي. نو په کار دا دی چې موږ د افراطه کار نه واخلو، موږ د دې ورځې عبادت ته بالکل ناجایز نه ووایو. البته عبادت خو وکړو، بطور عبادت یې وکړو، ځکه دین د اتباع نوم دی. د دغه شپې فضیلت بې بنیاده بلل دا ظلم دی. حضرت محدثین فقهای کرام هغه پر دې باندې بحث کړی او دغه رقم په دغه شپه باندې بیا خاص کار نور کسان بیا دومره د حد تجاوز کوي، محفلونه جوړوي، سر راجمع کیږي، داسې اعمال کوي. داسې خاص عبادت، اجتماعي عبادت په دا شپه باندې نشته. په دا شپه باندې نشته. که نفلونه یې باید په کور کې یا په مسجد کې ادا سي، د فرض لمانځه د جماعت په جماعت کولو اهتمام وسي او الله تبارک وتعالی ته وژړل سي، په تنهایی کې د الله څخه وغوښتل سي، الله تبارک وتعالی ته اوښکې توی سي، د الله تبارک وتعالی څخه هغه څه وغواړي چې د ده سره نه وي. که قرضدار د خپل قرض په باره کې د الله څخه خواست وکړي، که اولاد نه لري د اولاد دپاره. خو په دې کې د حد څخه تجاوز باید نه وي چې بعض کسان اجتماعي د ښځو ته هم د نوافلو د جماعت ترتیب جوړوي. بعض کسان بیا په دې کې داسې خیرات لازم بولي، خامخا یې بولي. بعض بیا څنګه خو البته که سړی خپل د وس مطابق خیرات و صدقه وکړي لازم یې نه وبولي، پروا نه لري. که چیرې دی لازم وبولي، دغه لازم بلل نشته. په دغه شپه چې دا سبا د شعبان المعظم 15مه د دې ورځ روژه نیولو په باره کې زموږ علما کرام لیکي چې د دې په باره کې صحیح روایت نشته. البته نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم روژه نیولې ده په دا ورځ، نبی علیه الصلاة والسلام عام ایام بیز روژې نیولې. ایام بیز د میاشتې دغه ورځې 14 14 15 نو په هغه کې 15 د برات په خپل راکړي. نو سړی که په دې نیت روژه ونیسي چې نبي علیه الصلاة والسلام ایام بیز روژې نیولې زه هم نیسم، بیا پروا نه لري. او خاص په دغه شپې په نیت باندې چې په دغه شپه باندې او د دې ورځې د 15 د ورځې روژه نیول دا خاص د دې ورځې سنت بولي، دا نشته. لهذا په کار دا ده موږ دغه مبارکې شپې کې چې الله موږ ته یو چانس راکړی دی، موږ عبادت وکړو. دا په افراط په تفریط باندې نه واړو. بعض کسان دا اوس ماته یو چا ویډیو راواستول، دا یې ناجایز بللی، لیکن زموږ اکابرین الحمدلله پر دې باندې باقاعده بحثونه کړي دي، کتابونه یې لیکلي د لس صحابه کرام سره په دې اړه باندې روایتونه شته، مختلف روایتونه. عایشه رضی الله عنها یو روایت مې د بیلګې په توګه درته ذکر کوي. لهذا په دغه شپه باندې عبادت کول، د قرآن عظیم شان تلاوت کول، د خپل وس مطابق بغیر د لزومه صدقه کول، پر خپل بچانو باندې وسعت راوستل او د هغه سره سره د الله تبارک وتعالی څخه غوښتل آهوزاري کول دا ډېر زیات فضیلت لري. خو په دې باندې بحث و مباحثه کول چې دا ناروا دي، دا ناجایز دي، دا خلک په تشویش کې اچول دي. الله دې موږ ته د عبادت توفیق راکړي، یو بل ته به دعا سره کو. الله تبارک وتعالی دې د بهترین عبادت توفیق راکړي.